نابانو محترمینو درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې په دغسې یو علمي مجلس کې زه برخه اخلم. د یوه شاګرد په حیث چې د عمر یو معتنابهي برخه مې د علم په حصولو په تعلیم و تعلم کې تېره کړې ده. زه ځان په حقیقت کې ستاسې د کورنۍ یوه برخه ګڼم، لکن دا سفر هم شیرین دی او هم ډېر مغلق و ډېر د فکر سفر دی. تعلیم او تربیه دواړه چې دواړه سره شریک دي، دا په حقیقت کې د ټولنې د افرادو او د ټولنې د استجمې هغه حرکت دی چې د دوی اخروي او دنیوي حالات دواړه ورسموي. یعنی تعلیم و تربیه دا انتقال د علم د پوهې دی د یوه چا څخه و بل چا. دا د افرادو یو پروسس دی، یو عملیه ده چې افراد او ټولنه دواړه د خپل اخروي او دنیوي ښېګڼې دپاره اماده کوي او هغه ورته میسر کوي. دا یو ډېره لویه عملیه ده، ډېره مهمه او ډېره ارزښتناکه عملیه ده. د دغه عملیې دوه عنصره دي، یو تعلیم دی بل تربیه ده. دا دواړه باید شریکان وي. قرآن کریم کتاب والحکمه هر ځای راوړی دی، کتاب او حکمه. د کتاب خی علماو خو دلته ناست دي او څنګه کتاب څه معنا او څنګه، لیکن زه دغه لغوي دغه درته وایم چې د کتاب سره باید حکمت هم وي، که نه دا کتاب څه که حکمت ورسره نه وي ته د کتاب څخه هغه استفاده نسې کولی چې هغه هم پکار ده. ځکه قرآن کریم هر ځای د کتاب و حکمه خبره کوي. داسې رقم که د تعلیم سره تربیه نه وي، بیا دا تعلیم هغه ځای ته چې پکار دی هغه ته نه رسېږي. د تعلیم د ښه رهبرۍ دپاره، د ښه توجیه دپاره یو اداره پکار ده، مدیریت پکار دی. هر کار ته یو مدیریت پکار دی. الله پاک د انسان بدن یو عظیمه دنیا پیدا کړې ده، خو د هغه دپاره دلته په دغه ځای کې یو دغه یو کیلو 2 کیلو 1.5 کیلو بار شی ایښی دي، هغه یې مدیریت کوي. د نوکه څخه نیولې د بیا تر بدن ټول دا کنټرولوي. دغه مغز، دغه عقل په دغه باندې دا موږ اشرف المخلوقات یو. په دغه کوچني شي دغه منات د تکلیف دی فقها وایي، او په دغه باندې موږ په تکلیف راته، یعنی موږ ته ځینې وجایب، ځینې مسؤلیتونه راځي. موږ په دغه په نور څه فرق لرو. دغه رقم تعلیم و تربیه هم د یوې ادارې په برکت تر یو ځای رسېږي چې هغه اداره که سالمه وه نو هغه تعلیم هغه چې کم هدف دی هغه ته ورځي، او که دا سالمه نه ورځي د ملتونو د ټولنو مشکل په دغه اداره کې دی. په تعلیم کې ډېر نه دی. د تعلیم سره د تربیې دی، د کتاب سره د حکمت دی. مجلس د همدغه مهمه موضوع دپاره راټول دی، او زه وایم چې الله د دغو خلکو مدیرانو چې دغه دپاره کار کوي ډېر اجر ورکړي. زه غواړم چې د دغه مدیریت د ارکانو په باره کې یو څو خبرې درته عرض وکړم چې زما سره خپله زه یو وخت د دې تعلیم و تربیې مسؤول وم. تعلیم و تربیه ارکان 4 دي، لکه چارپایي د 4 پښې د کټ 4 پښې دي. اوله پایه د دې منابع بشري ده، استادان دي. هغه استادان چې دوی خپل علم لري، خزانه ورسره ده، دوی دا خپل علم، دا خزانه د اولاد وطن ته انتقالوي.
دا یو عظیم کار دی، دا یو عظیم عنصر دی په دې څلورو پښو کې د دې کټ. دا دواړه که شاګرد دی او که استاد دی دا اصلي عناصر د دغه پایې دي. لیکن د دې پایې سره ځینې نور عناصر هم په دې کې شامل دي چې د هغو سره مرسته کوي. والدین ډېره مهمه ده، ځکه چې د کوچني اوله مدرسه چې د هغو د مور پلار غېږ ده. دا که همکاري د معرف سره ونه کړي، معرف ځای ته نشي رسېدلی. دوهم د هغه بیعه چې ملایان ورته وایي یعنې ماحول و محیط دی، ټولنه ده. دا ټولنه باید په اعتماد کې واخیسته شي. که ټولنه هم همکاري ونه کړي نو د معرف کار ډېر مخته نه ځي. دا څلور سره دا دوه اصلي او دا دوه هم نور معاونین دغه عناصر دي چې دغه تعلیم و تربیه ته شکل ورکوي. خو د دغه مهم عنصر و څنګ ته یو بل عنصر دی چې هغه لوجستیکي دی. دوستانو موټر چلوئ تاسې یا پکښې ناست یاست، دا د موټر ماشین اصلي موټر دی، خو د موټر تیل که نه وي دا موټر نه چلیږي. او که دا موټروان نه وي هم مدیر یې موټروان دی او دا تیل یې لوجستیکي حالت دی. ته به موبایل به وربدله، ته به تیل ګورې، ته به ماشین غواړې. دا لوجستیکي دی. ته به و دې تعلیم و تربیه ته تعمیر جوړوې، ته به کتابتون جوړوې، ته به کمپیوټر ورانیسې فرضاً، ته به کتاب ورته تهیه کړې، ته به کوم لابراتوار ورته تهیه کړې، ته به یعنې ځینې شیان به ته ورته کوې چې هغه دغه استاذ او دغه شاګرد په یوه سالمه فضا کې هغه څه چې په کار دی استاذ یې ورته انتقال کړي او هغه یې واخلي. درېیمه منبع چې هغه ډېره مهمه ده هغه مالي منبع ده. دا ټول شیان استاذ معاش ته ضرورت لري، عیال لري، شاګرد و یو سم میز و چوکۍ ته ضرورت لري، یا حداقل یو فرش ته ضرورت لري، کتابتون کتابو ته ضرورت لري، کمپیوټر رانیولو ته ضرورت لري. مالي منبع به ورته پیدا کوي. دا ځکه چې که سمه مالي منبع نه وي دا هغسې کار نه دی چې که دا فابریکه پروا نه لري، دا شی دې نه وي، پروا نه لري. دا شی ډېر مهم دی چې دا فابریکه انسان جوړوي. ته به دې ته بودیجه ورکوي. څلورمه پایه د دې چې ده هغه فکري پایه ده. ته تعلیم د څه دپاره کوې؟ څه شي دپاره کوې؟ څه هدف لرې ځینې؟ ولې د خپل وخت ضایع کوې؟ ولې د دې وطن د اولاد وخت نیسې 20 کاله سبق وایي؟ ولې د کومه پلار و مور سره دې کار وکړي؟ ته دلته د فکر جوړېده کوې، د یو انسان خپله د انسان جوړېده کوې چې خدای دغه ځای ورکړی ته دا ځای ور جوړوې. د ځکه چې علمای کرام وایي چې د عقل د تقویې هغه بنیادي شی علم دی. ته هغه کار کوي. د اشرف المخلوقات د مصلح کولو د هغه د قوي کولو کار کوي. ته ټولنه د عزتمنه کوي، ته ټولنه د ذلت خلاصوي. دا خو یو فکري کار دی. ته باید نصابي تعلیم جوړ کړې. د نصابي تعلیم فکر غواړي، نصابي تعلیم هدف غواړي، نصابي تعلیم دا غواړي چې ته دا قوم کومې خواته بیایې. دا کوچنی ماشوم دی، دا په حقیقت لکه څرمن تی فابریکې ته ورشې، ته غواړې چې چوټه ځینې جوړ کړې، ته غواړې چې بوټ ځینې جوړ کړې، ته غواړې چې که هسې ماشین ګربېږي چې هغه شی راویستي. دا د اولیای امورو د پوهنې د ادارې چې دغه مجلس جوړ دی، د دغه کار دی چې د دې څرمنې څه چی جوړوي. دا نصابي تعلیم دی. نصابي تعلیم په
یعنې هغه وخت چې زه وزیر معارف وم ډېر وخت زما پر نصاب تعلیم تېر شو چې جوړولي د ځکه چې ما جماعتو کې وخت تېر کړی و ما په عصري علومو کې تېر کړی و ما غوښته چې زه څنګه دغه تلفیق کړم دا ډېر کار دی دا د نصاب تعلیم ستا آینده درته معلوموي چې ته دا قوم چیرې بیایې دوهم د دې نصاب تعلیم د صحیح رسولو طریقه ده دا ډېره مهمه ده اصول تدریس موږ ډېر مشکل لرو په جماعتو کې مشکل لرو په مدرسو کې په مکتبو کې دا مشکل دی چې اصول تدریس موږ یې وخت نشو یو سوال د استاذه که یې درد ورځي بل که یې ماحول محیط دا اصول تدریس څنګه اصول تدریس وي چې ته دغه علم چې دا غواړې او هغه هدف دې ټاکلی دی دغه علم هغه هدف ته څنګه رسوي دا په اصول تدریس کېږي دا به ته کوې درېیمه خبره چې په دې کې مهمه ده هغه د فکر ازادي ده فکر به ازاد پرېږدي فکر کې به چنګک نه اچوي که تا فکر کې چنګک واچوي ته هغه ځای ته نه رسېږي دا دین د بیان د ازادۍ دین دی ما وستا په دې په فقه کې څلور مذهبه حق دي ولې حق دي خو یو به حق وایي دا ځکه چې د هر امام و دې موضوع ته د یوې خوا کتلي دي دا بلې خوا ته داسې نه دی چې امام صاحب وایي سم وایي ما دغه نظر دی که تر ده باندې تر دې په آیات و حدیث ښه موثق پیدا شي ما نظر پرېږدي شافعي صاحب هم دا خبر کوي بل هم بس یعنې دا موږ ټول مذهب پر دا راټول دي چې د بیان ازادي به وي خو البته په چوکاټ کې ته به د فکر باندې چنګک نه اچوې استاد ته به موقع ورکوي چې د خپل علم چې څنګه په کار ده هغه دغه ته شاګرد ته به موقع ورکوي چې سوالونه وکړي کتابخانې به ورته کوي جوړه یې د کمپیوټرونه به ورته پیدا کوي پوکه یې به چې بچی په ناکشیانو وخت مضایع کوي ستا مسیر دغه دی زه ته د دغه فکري ازادۍ یو خبره کوم په غواړم خبرې د ملا څه وایي چې په دغه کې هغه ډېرې خبرې کوي خو نو زه ډېرې د خپلې تجربې هم در سره شریکوم تاسې وګورئ موږ ټول خلک کوښښ کوو چې ښه کورونه جوړ کړو ډېر ښه کورونه جوړ کړو په صحراو کې کلاوې جوړې کړو او ښې کلاوې جوړ کړو زموږ د خان کلا تر دا نورو باندې مضبوطه ده او پاچایانو چې تاسې کلاوې وګورئ د خان صاحب تر کلا یې پاچي مضبوطه ده او د چین دیوال چې د سپوږمۍ څخه معلومیږي 21,000 کیلومتره دیوال په 15 متره بر د سپوږمۍ معلومیږي دا د دې لپاره جوړ شوی و چې باچا د تهجم څخه د شمال لخوا وساتي خو ګورئ چې موږ هر وخت دا غټ کو تعمیرونه جوړوو موږ هیڅ وخت دا فکر نه کوو چې په دغه ښه تعمیر کې څوک کښېنو تعمیر جوړوو په لکو روپۍ په مصرفوو په میلیونو مصرفوو ډېر ښایسته یې جوړوو خو د دې فکر د جوړېدو په وخت کې ډېر کم خلک کوي چې په دغه تعمیر کې به څوک کښېني آیا ما دغه کس چې دا پکښې کښېنوم دا ما جوړ کړی دی دا یو لوی سوال دی موږ د تعمیر په جوړېدو کې هېڅ وخت دا سوال نه کوو چې زه په دې تعمیر کې څوک کښېنوم او آیا ما دا سړی د دغه لایق جوړ کړی زموږ مشکل په دا ځای کې دی احمدشاه بابا د کندهار پر ښار کلا راوګرځول غټه کلا ما لیدلې وه ګرده نه وه خو یو څه مې لیدلې وه موږ پلرو کیسه کوله او خو نو ټول لیدل وایي احمدشاه بابا چې کلا جوړ کړه مور بیبي ته یې زرغونیانو ته یې وویله ول کلا مې جوړ کړې هغې ویل بچی د څه دپاره دې جوړه کړې ده ده ورته ویل چې دغسې دښمنان دي ور روان دي خطر دی چې محفوظ یو هغې ویل چې خدای دې تا دونه نه کمزوره کوي چې دښمن به دې تر دې پوره راورسوي او ته به بیا په دې کلا کې ځینې پټې دښمن باید په خپل کور کې ستا څخه وبېرېږي هغه و چې ور ووتی نور خو نو بیا تاسې پوهېږئ چې څه معنی یعنې
ته کلا تا نشي ساتلی. د چین لویه کلا هیڅ وخت دغه شاهان ونه ساتل. دا کلاوي ټول د دننه سماچ سوي دي. د کندهار کلا ټول عمر د دننه ماته سوې ده. د چین دیوال هیڅ وخت د چین د حکومت حفاظت نه دی کړی. دا هر وخت 3 واره دا کلا د چین ماته سوې ده. دا د ماته سوې دا د دننه څخه پیرهداران ورخلاصه کړې ده. د باندې مهاجمینو هغو سره رابطه قایمه کړې ده. کلا جوړه سوه، دا دیوال جوړ سو، خو هغه خلک چې دا کلا یې ساتل یا په کلا کې اوسېده هغه نه وه جوړ. دوستانو، تعلیم او تربیه دا کتاب و حکمت دا دواړه سره تړلي دي. که چا کتاب ووایه او هغه د خپل ځان او ټولنې په خیر نه کوي تمام، حکمت یې نه دی زده. زه وایم چې دا تاسې هر یو د الله لوی دوستان یاست او یو لوی رسالت ستاسې په غاړه دی. دا قوم ډېر زیرېدلی دی او هغه د دغه څه زیرېدلی دی چې چا کتاب ویلی دی حکمت یې نه دی ویلی. تعلیم یې کړی دی، تربیه یې ضعیفه. موږ په دغه حالت کې یو. که د عمر یو قوت راسي په ما کې وغورځي، زخمي مې کې په وینو مې ولړي، راڅه ولاړ سي، هغه وینه مې لا نه وي بل طاقت را باندې راسي، هغه تللی نه وي بل را باندې راسي. زه ګرد عمر د بل چا د پښو لاندې یم، دربدره خاک به سره یم. تر اوسه پورې زه د علم په تعریف باندې نه یم پوه، د تعلیم و تربیې. زه اوس لکه هغه کوچنی د سره یې شروع کوو، موږ وایو اوس یې څنګه وکړو. په داسې حال کې چې دا باید موږ 1000 کاله د مخه کړي وای. اوس موږ تعریفاتو پسې ګرځو، آیا دیني علوم دنیوي علوم ضرور دي که نه دي. په داسې مسایلو چې په دې باندې فکر باید چا نه وای کړی. په دې ترتیب زه تاسو ته د زړه دعا کوم. زه تاسو سره دلته داسې ځان بولم لکه عین ستاسې خپل سکه ورور، ځکه چې زه په مشکل پوه یم. ما دا سفر یو حد کې طی کړی دی، هم په د متعلمۍ و د تعلیم و د تعلم په مرحله کې، هم د مدیریت په وخت کې چې زه مدیر وم د دې کار. زه ستاسې په د مدیریت په اغلاق، په مشکلاتو، په پیچرتوب سخت پوهېږم. ډېر سخت کار دی، خو لیکن که اراده وي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. صدق الله العظیم. په دې قوم کې به یو تعداد خلک وي، ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. په دې قوم کې به یو خلک وي چې دا کښتۍ د نجات ساحل ته بیایي. په دې قوم کې به مدیران پیدا کېږي چې کتاب و حکمت دواړه سره امتزاجي، دواړه همغږي کوي. په دې قوم کې به خلک چې دغه ماته کښتۍ به تر نجات رسي او هغه تاسې یاست. الله پاک دې پر تاسو ټولو رحم وکړي او الله پاک دې پر دې وطن، الله پاک دې ستاسو په برکت دا وطن کښتۍ د نجات ساحل ته ورسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.